تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سورة بنی اسرائیل کی اول حصہ 58 آیاتونو او بدی کی مونگا دا عذاب اول سبب بیانو چه شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب سوچ دائمی شرک کئی او دینا توبنو باسنو اللہ پا دے قوم بانے عذاب را لیگی. مخ کی پاول دے صورت کی توحید د دلائلنا بعد تخفیف دنیاوی باندې دو نمونی د بنی اسرائیل خولې چې کله هغوی شرک وکړو نو الله پې عذاب را لېږلو او بیا ترغیب ورکړی قرآن کریم ته او زجر دی مشرکانو ته. بیا د دنیا په عذاب د اقوام مکذبه او احوال بیان کړل او بیا تخفیف اخروي هم ذکر کړ. بیا د 22 آیات نه بل مضمون موږ شروع کړو امور مصلحه ثلاثه. هغه درې امور چې هغه دافعات للعذاب دي چې کوم خلک دا درې کارونه خپل کی نو الله د دوی نه عذاب دفع کوي. پاغي کی یو اولنې خبره منع عن الشرک دا مونږ وی. دویم امر داغې نه احسان مال مخلوق چې خلکو سره خیر ښېګړه کوه چې کله ته خیر ښېګړه کې د الله مخلوق سره نو الله په پتا عذاب نه رالیږي. دا دافعات العذاب خبره ده. نو باغی کې اولنی الله خپل حق بیان کړو چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. الله وی زمانه علاوه د بل عبادت باندې کې شرک په ما سره نه کې. اول الله خپل حق بیان کو بے د حقوق العباد تذکرہ شروع کړي وا چې د بندګانو حقونه به هم پوره کې. خو پای کې اول حق هغه د مور او پلار دی. وبالوالدین احسانا په دې باندې تفصیل مونږ کړو. اوس د دې آیت نمبر 26 نا وآت ذل قربى حقه والمسکین وابن السبیل د دې آیات کریمه نه دا د احسان مال مخلوق کې د والدینو د حق نه بعد اوس د رشتہ دارانو د حق بیان کړي. ستا خپل خپلوان دي رشتہ داران دي یا معاشره کې معاشي دوړ کې پاتې خلک دي غریبانان مسکینان دي نو هغوی له حق ورکه. که تعالی الله صدر کړي دي نو ستا په مال کې د هغوی حق دی تا سره خیر ښېګړه هغوی سره وکړه. دا احسان مال مخلوق دی. نو اوس دا د رشتہ دارانو د حق خبره په دې آیات کریمه کې کوي. وګورئ ښه وآت ذل قربى او ورکې خپلوانو ته حقه حق داغوی والمسکین او مسکین ته ورکې وابن السبیل او مسافر ته ورکې. زوی د لارې مطلب مسافر هغه ته ورکې. وآت ذل قربى وګوره الله وی حق ورکا د دې حق ادا کا. څنګه چې وبالوالدین احسانن کې مون خبره کړې و چې والدینو سره احسان اول سره هغوی ته دین ښودل عقیده ښودل. دقه رنګ رشتہ دارانو سره هم احسان کول او اولنی حق د خپلوانو هغه دا دی چې هغوی ته دین او عقیده وښایه. ګوره تا باندې الله رحم کړی ته قرآن ته کښېنولې ته د خپل دین نه با خبر کړی ته د خپل حبیب د سنتو نه خبر کړي. نو اوس دا به ځان پورې پاتې کې نه د خلکو ته ورسوه. د خپل کور کې اول ستا مور او پلار دي که د هغوی عقیده ایمان ټیک نی هغه وله برابر که. هغوی له دعوت د دین ورکړه لکه ابراهیم علیه السلام خپل پلار له دعوت ورکړو. نو بیا راشه خپل خپلوانو ته دعوت شروع که. لکه زموږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په کار نبوت باندې فائز شو
نو الله آیات نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر دا خپل قریبی رشتہ دار د عذاب نو یاروا دوی له دعوت ورکا. نو بیا خپل خپلوانو ته دین خې عقیده توحید ته زده کړه. نو ستا پر رشتہ دارانو کې ډېر داسې خلک چې شرک وکړي، په بدعاتو کې به مبتلای، په رسوماتو کې به مبتلای. نو ته به هغې له په ډېر نرم لهجه په ښه اخلاقو کې دعوت ورکې چې د هغې عقیده هم د توحید شي، عمل به سنت شي، او رسمونه پرېږدي او سنت طریقه رایجه شي. دا د رشتہ دارانو اول حق دی چې دی ته پوره کړه. وآت ذا القربه، ورکه خپلوانو ته حقه، حق د هغوی. نو اول حق هغې ته دین صحیح کول دي، عقیده صحیح کول دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بارک راضی یو ځل د کوفی په جماعت کې هغه ناست او درس حدیث کوي، حدیث لولي د نبی علیہ السلام. نو بده کې یو سړی د بهر داسې خبرې کوي دنیاوی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه خلکو ته وی دا سړی دن راولای دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي. نو دې کې د دې حصہ ده ته راولې دې ته کېنوي. مطلب دا بار خلق کستا خپل خپلوان یا نور خلق تی نو دی دین چې کوم ځای بیانېږي دې ته به راولې، ځکه دا میراث د نبی علیہ السلام دی، دا تقسیمیږي. نو دې کې د دې خلکو حصہ ده. نو دین دا په ټولو ته رسې، دا د پیغمبر میراث دی. ځکه حدیث کې راځي موږ انبیاء کرام علیهم السلام نه درهم یا دینار نه پاتې کیږي، بلکې انما ورث العلم، موږ نه علم پاتې کیږي. زموږ میراث څه دی؟ هغه علم دی. نو علم خلکو ته رسول غواړي. نو کوم ځای چې د قرآن درس کیږي، د دین خبره کیږي، هغې ته به خلک رابلي، او بیا خصوصا خپل خپلوانو فکر بکې. ستا په کور کې ستا رور دی، خویندې دي، ستا تره زامن دي، نو هغې دین سره وابسته که، هغې ته دین وښایه. که تاسې زده کړي ته ورته درس شروع کړه په کور کې چې هغې داسې بې دینه پاتې نه شي. نو دا د رشتہ دارانو اول حق دی چې دین ورته وښایه. د دې نه بعد هغې سره صله رحمي ساتل، د هغې خدمت کول، د هغې که د قرض مطالبه وکړي، مالی تعاون ضرورت یا ورسره وکړه. والمسکین، او مسکین سره مسکین ته ورکه حق. مسکین د ده باره کې مو دا خبره ده، پهله دین او بیا دنیاوي مدد. ورې یو مسکین تا ته ودرېده، نو که مالی تعاون ستا وس کېږي وکړه ورسره، خو د دین یو خبره مو ته وښایه. یا تا سره په جیب کې څه نشته، نو راځه به تا ته یو حدیث وښیم. د نبي علیہ السلام یو حدیث ورته ووایه، قرآن یو آیات ورته ووایه، د دې دا مطلب دی. نو دام تا هغه سره تعاون وکړو. خو نن سبا چې کوم پیشور دي نو هغې له به نه ورکې. پیشور څه دي چې هغې ته پیشه د دې سوال نه جوړه کړې ده، هغه بیا د دین خبرې ته غوږ هم نږدي چې ته ورته پیسې نه در کوم، راشه یو آیات درته اجازه بس لاړ شي. نو دا پیشور خلک دي، دوی له به پیسې هم نه ورکې، دوی به ډسکرچ کې. او کیسه راته ما کړې ده چې دوی ګورې کروڑپتیان دي. بل ورځ د چارسدي په جیل کې یو خیرمار نیولې دی، نو د هغه بلا پلازي دي. نو هغه جیل کې ته هغه ایس ایچ او تپوس کوي، وی هغه پلانکې پلازه ستا ده که نه؟ او ورته وایي یا زما ده. او په خیر غونډولو کې راوستی و جیل ته. نو سره د پلازو نه هغه خیر غواړي، د عادت او پیشه جوړ شي. او چې کوم مستحق سپید پوش خلک دي هغې سره څوک تعاون نه کوي، ځکه هغې په خولې چاته نه وایي. تعریفهم بسیماهم، قرآن وایي ته پیژنګلو په نښو وکړه، ته وپېژنه که نه. دا نه چې یو سړی د ملنګ ولید او بس ته وایه لکه بس دا دی. نه، سپید پوش تا سره په ګاونډ کې، ستا په خاندان کې تا ته پته لګي چې اوس یې نه کېږي، هغه سره پټ تعاون وکړه. داسې تعاون وکړه چې په یو لاس یې ورکړي او بل لاس ځنه خبر نه شي. دا بهترینه صدقه ده. نو حق د خپلوانو دغه هم دی.
مسکین دی نو کو سره وابن السبیل مسافر دی مجاهد دی طالب العلم دی د سره خېګړه وکا د جهاد د پر راوته دی د دین د علم په سفر کې راوته دی نو اکثر طلبه غریبانانی اوی سره د خوراک سکاک د جامع پیزار خرچې نه وي ځکه علم په سیروتی وی دی خو سګټل نه کوي نو بختور خلک هغه چې دغه په مال کې د طلبو حصہ د دین د علم طلب کوونکو د دیندارو خلکو په مال کې د غوي حصے وي ورا تعاون د هر چا د وس مطابق دی تاسو له ولند مثال د موسم حواله سره در کومه دا موسم د یخنۍ راغی د هر چا کوټي واسکټ جرابې ګرم ټوپه صادر د شزونه ای نو په دې موسم کې بهتره صدقه دار چې طلبو له دا واخله ورشه یو مدرسې ته سونو طلبا دي وسته کېږي صادره ولا واخله ګرمه کپڑے ولا واخله کوټي جرسی ولا والا کنه وینه شغست تا سره کمی ولا ورکا تب بهتره صدقه د په دې موسم کې نو ګورم بعضې صدقې د سی چې هغه برای راس الله قبلی او د ضرورت او د حالات مطابق چې ته کماو کې نو ډېر ثوابي یو عام صدقه خیرات دی ته کې یو د یو سړي د حاجت ته سره حاجت کې باین هغه وخت کې مدد وکي یا موسم داسې دی په دې موسم کې ته دغه خیال وساتي نو ډېر اجر دی نو دا صدقه ده مسافر طالب العلم دې سره مو کې خو یو قاعده خي چې خرج کوا مال پدوي خو ګوري تبذیر نه بنکه خط تبذیر نه مزان ساتي سو یو ګوري ولا تبذر او بیزای ملګوي تبذیر په بیزای لګول سره ولئ ان المبذرین بیشک بیزای خرج کون کی کانو اخوان الشیاطین دا خورونو د شیطانانو دي او ان وکانه شیطان او دی شیطان لربه کفور د خپل رب ناشکری تبذیر بنکه ښا تبذیر څه ته وایي مفسرین وایي تبذیر ویل کیږي تخم شیندل ہوتا زمیدار چې کله پلاس کې تخم راوالی پټی کی نو داسې شیندي ته عمل ته تبذیر وایي نو بیزای لګول ته مراد دي چې دم پیسې رالی زین ازین ګوري خو بس کې ورلګې نو رسو بیا ستړي ستومانه نه ستا سره بخپل سني نو شیندل مکوا او یو د اسراف ویل کېږي صحیح او مباح ځای کې لګول مال خو حد کراس کول حد نه زیات لګول یو ځای دی جایز ځای دی مباح ځای دی ستا 10 روپۍ لګي او ته 100 لګې اوس دا اسراف دی نو دې نه منع راغلی ده نه به تبذیر کې او نه به اسراف کې دا باندې کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما وایي چې انفاق المال فی غیر حقه دا ویل کېږي خرج کول د مال په نامناسب ځای کې چلته دغه حق نه ہوتے خرج کې دغه بیزای لګول دي لکه نظر لغیر الله نظر منخت د بد الله په نوم کې اوسه سړی ګډ پیسه واخلي او د بابا نوم په واخلي پلان کی بابا په نوم باندې پلان کی پیر سے په نوم باندې نو دوسه شو د شی حرام شو په د باندې او ما حل به لغیر الله کې دا راغی دا حرام دي دارنګ رسمونو باندې پیسې لګول دا تبذیر دی بدعاتو کې پیسې لګول په دې میلادونو کې دا خیراتونه کوي محرم کې دا د حسنینو کریمینو رضوان الله عنهم اجمعین په نوم باندې دا خیراتونه کوي دا الله په نوم نه کوي دا غي منخت کوي اوس دا بدعات دي یو کار چې نبی علیہ السلام نیکړه صحابو نیکړي په دین کې نوي او ته پنیت د ثواب او د دینو کې نو دې ته بدعات ویل کېږي دا بدعت دي نو بدعاتو کې پیسې لګول ته ناجایز دي دا تبذیر دی ښا دا څه منع کې او څوک چې ودا تبذیر کوي نو کانو اخوان الشیاطین دا خورونو شیطانانو دي شیطان باطل طرف ته خلق رابلی نو مبذر د مال په ذریعہ د مدد کوي
او شیطان د رب نه شکر دی نو دیم خپل رور جوړی لګیا دی دیم د رب نه شکر کوي نو د شیطان منل په بده کې نه کې ښا وَإِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ یو بیزای مال بن لګې او شیطان بن خوشاله او حدیث د بخاری کې یو روایت هم د متعلق راغلی نبی علیہ السلام د دریو شیزونو منع کړی دا وینها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ثلاثین نبی علیہ السلام درې خبرې منع کړې دي خدابا نه کې دینه مزان ساتي یو عن اضاعت المال تمال زیانا چمال بنځای کې ګوري مال الله یو نعمت درکړي دي نو د پځه ولګوا بے ځای عمل لګوا دویم نمبر وقیل وقال بے ځای غب شپ اسه بیسا الګ راځي غب شپ لګو نه پکې دینی څه خبره نه څه د دنیا د فائدې او خبره اسه غب شپ فزول د سیاسي تجزیه تذکره دا قیل وقال دي او درې منکسر دي سوال د ډیر سوالاتو نه نبی علیہ السلام منع کړي د بیزای سوالونو باندې کې یو ځکه څه خبر روانه دغه متعلق تاسو کا خو اغازه د سوال نه دی او ته لګیای د ځان نه یو سوال جوړ کې یا یو کس ته مقصد چې دی چپ کما داسې سوالونه کې نو دا سوال باندې کې دنه من راغلی دا نو یو پکې د غیزات المال لخم اوس یو کس ته هغه د خپلوانو حق ادا کولی نشي نو قران وی کله چې ته دغه حق نشي ادا کولی نو هغه پورې هغه سره نرمه سره خبره کوا نرمه سره خبره دی چې الله دې بتا رحم وکي کمال الله مال راکو زبستا حق ادا کوم زبتا سره تعاون وکم فقیر مسکین ته ودرې دا رټما بدرد مو آیا نرم خبره کوا دا دی آیات کې وی خام وای ما تورزن کچره تم خړیان هم د دوینا ابتغاء رحمت من ربک د وجد لټولو د رحمت د رب ستا ترجوها چې ته امید ساتي داغه فقل لهم بسوای دوی ته قولا میسورا وینا نرما یعنی دی غریب مسکین نه تم خړی چې ما سره خو سنشتا او د رب رضام لټه او رحمت د رب لټه چې الله را لوسرا کو کوم با داغه پورې خبره وسره نرم موکا سخته سره خبره مکو ګور الله امتحانم کوي په بنده باندې سبد دا هغه فرشتي راغلي وي او تا ته ولاړی وي او هغه چې کوم دی الله په ته امتحان کې کو ته مسکین غریب سره سخت خبرو کې حاجتمن سره الله به ناراضه کی دغه حدیث کې راځي د بنی اسرائیل د درو کسانو واقعا نبی علیہ السلام بیان کړي او صحابه وتا چې بنی اسرائیل کې درې کسانو یو گنجیو یو چې کوم دی ړوندو او بل یو کسو چاغا داسې برنګ خرابو برګي غونته مرز پیو نو فرشتہ الله دوی ته هر یو تراولې غلا یو ته وی چې تاسو خوختي او تاسو ارمان دي ناغه برګي وته یاره زما دا ارمان زما دا رنگ خستش ته دې په جمانه خلک نفرت کوي نو فرشته وته دعا وکړه ځا الله دې ستارنګ خسته کی او بیا وته مال کې دې سخوختي ویره مال کې خو می دا غوایان او غواګانې خو خري ویزا الله به درکې یو غوای نیمه ولا ورکړه نو الله رنگم خسته کو غوایان هم خډیر شو دغه سي هغه بل راغي گنجی لستا تستا سپکار دي او تسوای یره زمام دا ارمان چې دا دنیا وینم سترګې مې پیناش او مال کې مې خو خان دي چې دا مال الله راکي نو فرشته وته دعا وکړه یو لنګ بلار بوخه ولا ورکړه په شکل د انسان و فرشته بزرګو نو هغه ته الله ډیر مال هر څور کوي ختم بسرګم بحال شوي خيستا هغه وختیر او قتل د گنجي دریم اړوندو ناغله چې فرشته رااله دا گنجي چې کومو د بختو مطالبه کړي والله ولا بخته ورکړل دریم که څړوندو
د داوی چې زما سترګې بینا شي نو دل الله بینایي ورکړه او دته وې سمال له وخت نو میګډي بيزي دي د واقع د خوځه مختصر وایم نو چې کله دریوانو الله خ مقام ورک او خسته نعمتونه پیو کړل نو الله په امتحان وکړو څنګه امتحان وکړو فرشتہ بیا را له سو بعد عمدغه گنجیتا اور دغه برګي مرز والا توړون ته ودرېدا پهل دی گنجی لراله ورته وی چې ډېر غریب مسکین ما سره تعاون وکړه او ته سزا ما سره سم نشته په غوسه کې وته خبر وکړه نو ورته وی فرشتہ خو انساني شکل کې مسکینو ایس وخت کې مخت داسې نه وي چې استاد سرګنجو او تا سره هیڅ مال نو او تا ګوره د الله نه مال طلب کو او الله د لسونه خستا رنگ در کو مال در کو است دومره غرور کې وي زدا زما خپل غټ او تجربه ده تا مال چارا کړی نه دي تکبر یو بس فرشته او تخیره وکړي ویزا الله چې څنګه وي دغه صدقه بیا ته لاړه دغه سي هغه بل لمراله کم چې هغه برګي مرز والو یعنی یو اگنجیو بل د برګي مرز والو نو هغه داسې جواب ورکو هغه تم فرشته خیر وکړون چې کوم هغه امتحان کې پاس هغه سره ګډي بيزي نو چې کله د فرشتہ غل رااله د مسكين په شکل کې وي د غرق مالم سراګه نو فرشته ته وی ما سره خصم نو الله په ما رحم او کوسترګي راکړي مال راکړو په ټول د الله مال یو سجه څومره دی خوخي او توې دا رستاش زال را لګلې ماو پتا سو امتحان او ته پکې پاس شوي نو هغه دون الله مالونه واغسل مغه مرزونه پر واستل او دا سړی الله امتحان کې پاس کو نو مردي خبره مقصد دا چې بعض اوقات الله امتحان کې یو مسكين غریب تا ته ودري حاجتمن تا ته ودري اوس تعالی ګوري چې د سره ته معاملې کې نو بعض اوقات سړی پوي نشي مسكين غریب ته بدر دوی سخت لهجه وسره اپناو کی ہوتا ته پته نه چې دا خدای الله امتحان دی تشتار سبدن الله واخلي تو ګوره مسكين غریب سره با قول میسور ډیر په نرم انداز په اخلاق خبرې کې دا غزل زاریمونه کې او کو فل حل سره سنی نو خبره وسره وکا او کو سره سری ضرور اعتدال سره بکار کې معتدل بوسي کې ښا ولا تجل يدك ومگر ذو خپل الله سم مغلولتن تړلې شوی لا عنقك خپل سن کې هو اسراف او تبذير بم نه کې دانه چې بلاس ته دومره کولو کړی دی چې زبا ملامت ناشته چوي زما خور سره لاړ ستومانه چې دا ما سوکړل د زیبم نه کې ملامت د بخل نه او محصور هغه ستومانه تبذير د وجنا نو دا سیبم نه کې خام بلکې اعتدال سره بکار کې ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر دې یاد کې ترغیب د انفاق ته چې په دین باندې خرج کوا او چې کله خرج کې نزله کې دارانه ولې چې ګورې دا به کم شي په دین باندې او د قران او سنت په میشن باندې لګول سره مال کمیږي نه ډیریږي ګورې الله وی فراخه اختیار ما سره دې زو رزق فراخو مو کمو نو چې ته زما د منشا او د حکم مطابق خرج کې نو ضرور به دل ډیروم کموم به دل نه ښه ان ربک یبسط بشک سارا فراخی الرزق رزق لمن یشاء چالم چې وړي او يقدر کمایه مطلب اختیار ټول الله سره دی ته چې د الله په دین باندې لګي کله هم دی الله خواري نه او بیا د توحید او سنت دا میشن الحمدلله چې دا موږ میشن چلو په دې باندې انفاق کول دا خډیر اعلی صدقه ده دین اوچته صدقه نشته ولی دا خالص لله فی الله مشن دی فی سبیل الله د الله دین بیانېږي نو چې دې کې د څومره تعاون چول شي خپل نو دا ستا ګټو فائدہ ده ستا مال به الله ډیرې کمای بینا دا سان جماعت او تنظیم کې فند ورکول دا انفاق فی سبیل الله چې کوم سیستم دی نو دوم د دې د پاره دی چې ته اوس نام د الله په لار کې ورکون کې جوړ شي مونږ فیسونه وغیرہ نه لو په قران باندې او نو وایو چې الله کته په دومره فیس وروړي
مونږ وایو د زړه نه د الله په لار کې انفاق وکړه څومره چې ستا وسي دین سره جماعت سره تنظیم سره تعاون کوه نو دې سره به ستا مال کې اضافه کېږي او بیا ګوره چې ته کله داسې د دین یو کار کې نو لازمی خبره د جانی قربانی سره سره مالی قربانی هم ضروری وي په تنظیم او په جماعت کې څنګه چې ته ځان کړی محنت او خواري کې نو دغه رنګ مال به هم لګې چې کله دې مال ولګو نو دا میشن تا خپل کو او ستا دې سره د زړه نه مینه ده ولې مال سړی په هغه څیز باندې لګوي کوم چې د زړه نه خوښي ته بلا رواني او بلاره کې بلا ها شیزونه تعالی مخله درځي خو ته اګنور کې په بازار کې رواني یو چیز چې ستا زړه ته پروزي دا پیسې تا ته ډېرې خوږې دي زړه سره د جیب جوړ کړی د ویښې دي پکې خو هغه څیز تا ته د پیسو نه هم زیات خوښ شي نو ته هم دا پیسې راواخلې او په کوم څه چې د زړه راغلي نو دا محبوب پیسې پې ورکړه هغه دې نه چې زیات خوښ شي دا پې واخلې نو ګوره که تا ته دین او قرآن د هر څه نه محبوب وي نو ته به دا مال په دې لګې ځکه تا ته دا ګراني خو ته به خپل مال په دې لګې او الله یو په سله یو په 200 یو په 1000 او څومره چې ستا اخلاص یې درکوي بېدله بس یقین سره خرچ کول دي دا تجربه تاسو وکړئ ښه زه اکثر دا خبره کوم چې لس دې ولګولې سل به الله درکوي چې سل دې ولګولې زر به الله درکوي او چې زر دې ولګولې لس زره به الله درکوي دا ته تجربه وکړو یقین سره ته په دین باندې خرچ وکړه بیا ته وګوره نو ګوره الله وی فراخول کمول دا زما اختیار دی ته زما په دین لګې او دومره زړه سره خرچ کې نو زه به در کوم نه ضرور ښه نو الله به دې کلم خوار نه کړي نو د حق مشن چې څوک بیانې هغې سره خو ډېر تعاون پکار دی نن سبا اکثر مونږ ګورو دا بدعتیان اهل بدعت دوی له دا خپل مریدان کم پروټوکول ورکوي گاڑی والا اخلیو عمرو حجرو ته لیږیو بلا تحفه تخائف ولا روړي حالانکه دین د بدعات وی بدعت وتخی زموږ علما مشایخ الحمدلله چې حق پرستی په دین باندې روپې د چانه طلب نه کوي هغه سره څوک دا تعاون نه کوي دا شیخ القرآن رحمت الله علیه بوي وی چې کله په بدعات او په شرکیاتو کې نو ولته خرچونه کول په نظر لغیر الله هر څه به کول خو چې اوس موحد شو نو اوس روپې نه روزي هغه خپل اصطلاح هغه وی چې موحد شنو وی دلش مطلب دا بیا ته روپې نه روزي ته ورته ویل که اوس خو موحد شو خوستا یو روپې خرج کول د ډېره فائدہ کوي په حق دین کې خرج کا د ځان په ذکر لکه کړي او دې بیا نه خرج کی چې مړه توحید به منلې جنت ته خو به زما کړه ته دا مطلب توحید خو به منلې نو توحید دې منلې دې جنت ته به ضرور ځي خو جنت کې سم مراتب او درجیم دي کنه خو د زنا زلیږي اوس ګوره یو کس دی هغه اوسي کې په دیهاتو کې او بل په ډي ایچ او په بحریه ټاون کې اوسي نو ډیفرنس دی دغه بنگلې دی او خسته پروتوکول او ماحول دی او د هیڅ سہولیات نشته نو په جنت کې مراتب سره نه ملایويږي ته په دغه سي دین د پر قربانې ورکه مالی جانی قربانې به ورکه نو خبره مې دې پوره کوله چې حق پرستو له پکار دي چې د خپل علماء او مشایخ ډېر خیال وساتي دي خو حق بیانې پکار چې دي خو په سر ګرځي او دغه سي د دین د تنظیم سره زبردست تعاون وکي چې دا خو د حق مشن دی او د اخلاص د پر د ټول ملګری لګیا دي نو چې دی خو بالکل پدې کې دریغ نه کوي بل د الله په کتاب سره دی تعلق ته نو یقین هم دي چې مال به الله یو په زر راکړي او څومره چې اخلاص والله یضاعف لمن یشاء نو ته بیا پریشان کېږي ولی کته लाख روپے هم خرج کړي نو ته ملاره چې 10 लाख به الله راکړي ته خو بس کرے نو عقیده خپل د سه جوړه کوي خدای دین بلار کې جھجک مو محسوس وي
بلا درې خرج کوئ. نو ان ربک یقینا ستا رب یبسط الرزق فراخي رزق لمن یشاء چالم چې وغواړي ویقدر کمی انه کان بعباده یقینا د الله په خپلو بندګانو باندې خبیر بصیرا خبردار ولیدونکي دی. الله ستا د حال نه خبر دی چې ته دا خرج په کم نیت باندې کې نو دې بدلې به الله ویزه در کوم. دې پورې دا دویمه اختتام ته ورسېده. وخت دا الحمدلله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله ستا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي، قران او سنت باندې پوهه راکړي. بیماران څومره دي الله ټول مریضان له صحتونو ورکړي، چا څه شرعي حاجات الله ته پوره کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.